د یوې پیغلې عجیبه واقعه. یوه پیغله وایي د اذان اواز مې واورېد، نو د یوې لحظې لپاره مې موسیقي بنده کړه، خو د اذان اورېدلو په وخت کې مې داسې احساس وکړ چې ګویا د اذان غږ عجیب او غریب دی. کله چې اذان خلاص شو موسیقي مې چالانده کړه، خو له ما سره بیا هم د اذان اورېدلو په وخت د هغه عجیب او غریب اواز اورېدلو وسوسه موجوده وه. زه په همدې حالت کې وم چې څه د پاسه له 20 دقیقو وروسته مې یوه چیغه واورېده چې په ډېر لوړ غږ سره وه. زه په منډه کوڅې ته راووتم. ومې لیدل چې ټول خلک له خپلو کورونو څخه د باندې راوتلي دي او په ډارېدلي انداز سره د اسمان په لور ګوري. ومې غوښتل چې له دوی ټولو څخه وپوښتم چې څه پېښ شوي دي، خو هیچا جواب رانه کړ. بالاخره خپل پلار ته ورغلم. پلار مې راته وویل لمر د لویدیځ له لوري څخه راپورته شوی دی او د توبې دروازه وتړل شوه. داسې احساس مې وکړ لکه ټول وجود چې مې مړ شوی وي. د دې خبرې له اورېدو سره ودرېدم. ومې کتل هیچا بل چاته پام نه کوه، نه مور، نه پلار، نه زوی، نه لور، نه خاوند، نه میرمنې، نه ورور او نه هم خور. په دې وخت کې مې په غوږ کې یو غږ انګازه وکړه، د الله تعالی دا قول چې فرمایلی دي: هغه ورځ چې سړی له خپل وروره تښتي او له خپلې مور او خپل پلاره او خپلې میرمنې له خپلو اولادونو څخه تښتي، له هغوی څخه به په هر یوه په دې ورځ کې داسې حالت راشي چې د ځان پرته به یې بل هیچ چاته پام نه وي. زه لاړم تر څو له خپلې مور سره خبرې وکړم، هغه مور چې زه ډېره پرې ګرانه وم، خو له بده مرغه چې هغې ماته هېڅ ځواب رانه کړ. دا هغه څه و چې ما په خوب کې ولیدل، خو دا هر څه یوه ورځ په حقیقي او واقعي شکل سره راتلونکي دي. نو هغه انسان کوم چې د دې ورځې د لیدو او راتلو په تمه یې، آیا د دې ورځې لپاره د تیاری نیولې ده؟ یو صالح انسان د یو سړي له څنګه تېرېده چې هغه سړي غوښې کبابولې. صالح انسان وژړل. کباب پخوونکي وویل ولې ژاړې؟ آیا غوښه غواړې؟ صالح انسان داسې وویل نه، زه د آدم علیه السلام د بچیانو په حال ژاړم، ځکه حیوان خو به په داسې حال کې اور ته اچول کیږي چې مړ به وي، خو انسان په داسې حال کې اور ته اچول کیږي چې ژوندی وي او دا هر څه په خپلو سترګو ویني.